شو د میج د خپل دین کې نسل د تحفظ لپاره او دوی ته یو سیاسي ژغ ورکوونکي لپاره میج نېشنل ډیموکریټک موومېنټ یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړی ده. او ملګري دا هغه شی اتو سره ملګرتیا دا به یقینا اتو سره ټیم کوي وخت دغه تعین کو د دین کې وخت چې کوم حالات دي دا به دغه تعین کو. زه ملګري خبره وشتي چې نه دا ځکه یوه خبره زه لس کې په دا باندې کوم چې دا د اعتماد خبرې راونې دي دا د اعتماد خبرې راونې دي په اسلام آباد کې او میش د اپوزیشن چې څه نه کوي دا ترسي په هغه ټول باندې بار بار مې دا یوه خبره ورته کړې ده چې ټیک شوه عدم اعتماد خو به وشي. عدم اعتماد په عمران د میش اول ورځ نه و ځکه میش په اپوزیشن کې دوست وي که په ده باندې اعتماد میش وایي د منسټرۍ او د مشرۍ هر منافقینه د میشه کړي وي خو میش په ده باندې عدم اعتماد ځکه چې میش په ده باندې پایدي چې په کومه طریقه سره دی په قوم ورتپلی ده په کومه طریقه سره دی ورتپلی ده په دا قوم باندې دا د قوم په منډیټ باندې وعده کاږو. بیا هغه نه بعده دا ځکه دویم چې میش کله په جیل شوي صوبایي انتخابات شول دا ځکه یوه بله ډکه وچوله راټول د منلي په سیټ باندې هغه یو خو یې په ووټ ډکه وچوله بیا یې توسې په ترقیاتي چارې باندې ډکه وچوله او داسې کرپشن یې شریک کړو چې مو په خیال د پاکستان په تاریخ کې باید د مثال میش ته نه میلاویږي. نو په دا حال کې خو میش عدم اعتماد اولې ورځ نه و خو دوی ته میش خبره وکړه چې کله پی ډي ایم میش جوړولو او ګوښې خبره وه چې په پی ډي ایم صاحب زه برداشت کوای نه شوم د مولانا صاحب په مشرۍ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې چې کوم پی ډي ایم و مو به دا پته څه نکړه چې تو ته موته تکلیف څه ده موته تکلیف څه ده میش به دا پته څه نکړه غلی سیاسي خبره ده کې میش به دا پته څه نکړه چې نه خو دا پی ډي ایم چې د مولانا صاحب ته مونږ تکلیف څه ده هغه شي پته مو ته څه ولا چې یو دای نه و د موږ مخالفین ډېر زیات وي میش دا ورته وویل چې خپله خبره میش په جار کې شستکه سپینه کې په هر پلیټفارم په هر مقام په هر سټیج په هر پریس کانفرنس په هر اسمبلی د دنیا په هر یو فورم باندې کې میش د خپلې بیانیې سره کمپرومایز نه کوي که میش دومره بیانیه دومره ضرور وي چې یا مولانا صاحب نشي زغملی یا د نره سیاسي پارټۍ نشي زغملی نو زه به مهرباني دا وکړم زه به د پی ډي ایم نه ووځم خو زه د اپوزیشن حصه وم نو هېڅ چې کله د اپوزیشن کې ادا ترسي یوه خبره میش په جار ورته میش به ته بیا ایستلو عدم اعتماد خو وشي هغه نه بعده به څه کوي توس اصلي امتحان دی هغه نه بعد ارسي میش دوست مو سره یو ډاکومنټ پرېږده چې کله پی ډي ایم جوړېدو وروسته د توس هر څه کړي وي خو توس ټولې سیاسي پارټۍ په ډاکومنټ درته راکړه په هغه چې دا خبره وه چې دا میسنګ پرسن چې کوم دی دا باید راته ته ووایي پاشه دا خبره وه چې د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور چې کوم ده دا به ختموي پاشه دا خبره ده چې مثال د پولیسنګ چې کوم په پټا شي د فوج لګیا ده دا به ختموي د په ځای کې پولیس رواني پاشه نه ډېرې خبرې وې اوس چې دی خپل مو یوه بله خبره ورته کړې چې میش چې کوم سیاسي کې ژوند دي چې ناجایز یې په جیل کې سوتلی دي چې کالي وزیر ته کالي پښتین ده عدم اعتماد خو وشي خو هغه نه بعده چې کوم یا نوی حکومت ترسي که دی رهایي متعلق څه کردار ادا نه کړو یا د نره چې کومې کیسې مو بیان کړې مو ته وایي چې دا خبره دی ونه کړې نو د یو اولس به دا خبره کو چې دا خبره دا سیاسي عمل نه ده شوی دا خبره د یو سلیکټډ نه بل سلیکټډ ته وړه دا خبره مې په جار ورته کړې ده زه ملګري په خیر شي یوه خبره ته کوم چې ووټ خامخا واچوه دا دې سټیج نه که مو د خواندې رڼه اوري مې چې د خواندې مانې چې څه نه دي که دا اوري دې ته مې دا وایي چې ووټ خامخا واچوه یوه ډېره مکري ور بیا کړې دو چې پولنګ سټیشنونه لرې یو ځای نه بل ځای ته ویشتي دي سره مقصد
د دوی دا ده چې ووټ توس پول نه کوي او دوی د خپل سوچ او فکر خلک روولي بیا تو په وطن سبو هر قسم منصوبه دی جوړوي خلک پابند خاموش دي ووټ خامخا واچوئ یوه ورځ تکلیف ته که ټوله ورځ په غرمه شویله نه ورته ودروئ خو ووټ خامخا واچوئ داسې کوي که مو مشرون که مو زمونون نوستي یا که د نوي خوان یې مان یې مثال د دې سټیج نه دا مجلس جوړ وي ووټ خامخا واچوئ خامخا چې هر څه نه تکلیف په دا ورځ باندې تېرېږي که هر څه نه لرې تاز وي ووټ خامخا واچوئ دا د توس د مستقبل خبره دو دا میش در دین کې نسل د مستقبل خبره دو دا د مو د وطن د امن خبره دو دا د مو د خاورې در دین کې وخت د تحفظ خبره دو ووټ خامخا واچوئ زه په آخر چې بیا د ټولې مشرونې زه په آخر چې د ټولې مشرونې د ټولې زبونونې چې څنګه همیش داسې کوي ملګري وغړي دي زه یې تاسې ټولې ور بیا ډېره زیاته شکریا ادا کوم او تر 31 تاریخ پر تاسو په آرام کښېنئ 31 تاریخ پر په آرام کښېنئ ګوره یوه خبره زه بلې ته وکړه داسې کوي دا جنګي پروجیکټونه چې کوم دي خو دا چوک دا د نور اسلام شهید په یو چې دا چوک د میرلي چوک ته همیش نور